دا د حج ورځې دي. دې ورځو کې حاجیانو صاحبانو داخلي کړي دي او اوس په منظورۍ راځي او حج له وځي. نو یو کس تپوس کړی دی چې دا قرباني مونږ هلته لاړ شو نو وکړو نو ښه ده که د دې ځای نه حکومت سره پیسې داخلي کړو. دا پیسې داخلول د پاکستان حکومت سره دا بهتر دي. یا د سعودي حکومت هلته اکاونټونه کولو کړي ځایونه جوړ کړي چې هغې کې پیسې داخلې کوو هغوی به دله قرباني وکړي، او یا دلته بینک کې د قربانۍ پیسې هم داخلې کړه نو دا ډیره بهتره ده. او دا زمام تجربه ده او حاجیان صاحبان د دې نه تیر شوي دي. هلته بعضې خلک وایي یاره مونږ به راغونډ شو او قرباني به هلته وکړو. هغه پخوانۍ زمانه اوس تلې ده، هلته ډېر زیات رشي، نه ته څاروی اخیستی شي منډۍ ته تلی شي او نه ته د قربانۍ په ورځ باندې دومره فارغېدی شي چې ته لاړ شي قربانګاه ته ولته قرباني وکړي. هغې دپاره خو هغوی مخصوص ځای مقرر کړی دی نو نه شي کولی قرباني تلی نه شي. هلته بعضې خلک وي ستا د کلي ستا د علاقې تا ته به وایي تاله به روټۍ هم وکړي او بیا به درته وایي اخره کې چې روټۍ د باندې وخوري بیا به درته وایي د قربانۍ د څه پروګرام دی. د هغوی په دغه ورځو کې دغه کاروبار یي. هلته د خلکو نه دقسې پیسې راجمع کړي، تانم دنم هوټل کې څومره خلک یي ملګري وي، وایي بس مونږ دله قربانۍ کوو، نمبر یې به درته ولیکي او د قربانۍ په ورځ به درته ټلیفون کوي، نمبر په نمبر ستا قرباني وشوه ته سر وخورایه، ستا قرباني وشوه ته سر وخورایه، ستا قرباني وشوه. او دا ما په دې خپلو سترګو ولیدل چې دا د هغوی د کاروبار ورځې دي، یوه قرباني هم نه کوي. دا ټول دروغ وایي، خیانتګر خلک دي او د بل ځای خلک نه دي. دا د دې پاکستان ستا د ګاونډ ستا د کلي ستا د کوڅې خلک پي. خلک دنیا نن سبا ډېره مخکې شوې ده، خلک غله دي، دوکهباز دي، دوکې کوي، د حاجیانو نه دغه پیسې ووایي. د حاجي قرباني خو شو، هغه خو الله سره معامله ده. خدا ده چې الله مونږ له سر سترګې راکړي دي. دغه خلکو باندې قربانۍ اونه کې چې هغه هلته هوټل ته راشي او وایي چې وایه قربانۍ را جمع کړې پیسې چې زه دله قرباني وکړم. هغه ټول دوکهباز وي. او که زه پکې لږه شانتې مبالغه نوره هم وکړم، د دې ځای ډېر ښه نیکان صالحان خلک مونږ ورته ډېر په درنه سترګه ګورو او هغه دیم درانه خلک بزرګان اولیاء نیکان علما هغوی تلي هلته. هغه نیکان خلک دي، خپل عبادت کوي، هغه سره زوی تلي، هغه سره نوسي تلي، هغه سره موریدان تلي او بیا هغه موریدان او زامن یې ګرځي هغه په خلکو باندې وګرځي ویې لکه مونږ سره مشترکه قرباني وکړي. دا پیر صاحب او بزرگ صاحب چې بوتلې دي دا د هغوی طریقې واردات دي، د دې مقصد دپاره بوتلې دي چې د دې خلکو قرباني به مونږ کوو. بیا نه هغوی بیا دغه چل کوي، د دې حاجیانو نه پیسې راجمع کړي او بیا قربانۍ کوي. الا ماشاءالله نیکان خلق شته او نه هغه نیکان خلق د هغې نه خبري. دا د لاندې موریدان چې وسره شاګردان او یا زوی وسره تلي، هغه هم ښه خیانتګر وي یا خو صاحبزاده دی، هغه خلق هغوی بیا دغه چلونه کوي، د حاجیانو نه پیسې واخلي او بیا قربانۍ نه کوي او اسې اطلاع وکړي ویل لکه ستا قرباني وشو. دا ټول دوکهباز دي، دغلته دا دوکې موکې کوي. حاجیانو له بهتره دا ده چې د پاکستان حکومت سره پیسې داخلي کا یا د سعودي حکومت سره پیسې داخلي کا، قرباني وکړه، دا ډیره بهتره ده. بیغمه به هغې کې لږ شانتې بس تکلیف دی چې لږ ساعت وروسته وي، ځکه ډېرې قربانۍ وي نو تا ته به لږ لیټ اطلاع میلاویږي. نو ښه ده که نه، ښه دمه شه، خپل کارونو نه ښه بیغمه شه، ښه ارام وکړه چې کله هم درته اطلاع راله ټلیفون درته وشو چې یاره ستا قرباني وشوه، په قلار باندې سر وخوری او لاړ شه طواف زیارت وکړه.
نو د پاکستان حکومت سره پیسې داخلول پکار دي یا د سعودي حکومت سره پیسې داخلول پکار دي په خلکو باندې عوامو باندې اعتبار نه دی کول پکار نن سبا دا د خلکو الته کاروبار ګرځولې دي الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي الله دې تاسو لم د عمل کولو ګناهونه